د ننګرهار سرور د ولسوالۍ ککړک سیمې اوسېدونکي د ککړک روغتیايي کلینیک لپاره د امبولانس غوښتنه کوي. د ککړک یو اوسېدونکی وایي کلینیک کې خدمات ښه دي خو په خبرۍ کافي درمل نشته. او دلته یو د مریضانو له جملې صاحب راغلی یم د تداوۍ لپاره. څه خدمات چې دلته شته، څه دواګانې چې شته هغه خو راکوي موږ ته، هغه چې نور نشته. بیا ډاکټران لیکي راته او وایي چې بازار کې واخلئ. هغه دوا مشکلات خو ټول ننګرهار کې دی البته، خو دلته څه خدمات چې وي لکه لابراتوار بخش کې شو یا مثال فارمیسي او پی ډي او واکسین پی آی شو دا خدمات کیږي. د یادې سیمې یو بل اوسېدونکی بیا وایي کلینیک کې احاطه هم نه لري. ګرد غبار د چاردیوالي نه لري، مریضان ناسي، خلک هم تیریږي را تیریږي. نو موږ له هغه نه غواړو مساعد حکومت نه چاردیوالي وکړي د کلینیک ته. د یاد روغتیايي مرکز مسؤل ډاکټر وایي د ککړک کلینیک بشپړ روغتیايي مرکز ته د بدلیدو شرایط پوره کړي او په خبرۍ باید مسؤلین دغه مرکز کچه لوړه کړي. موږ هغه سیده خدمات د بي سي په لیول دي. بي سي کې موږ صرف نسایي ولادي هغه لرو، او پی ډي لرو، لابراتوار لرو، نرسنګ لرو او فارمیسي هغه لرو او د نیوټریشن یا د سوی تغذیه بخش هم لرو. جلال آباد نه موږ ډیر لري پراته یو. نو دا موږ د حکومت نه دا یو تقاضا ده چې موږ سی سي ته د ارتقا ورکړي. اگر موږ د سی سي نمرې اخیستیم دي. د ننګرهار عامه روغتیا رئیس وایي د درملو کمبود ستونزه مؤسسات سره د قرارداد تبدیلۍ له امله ده او په خبرۍ ژر به حل شي. نوموړی وایي د ککړک او ورته نورو کلینیکونو ستونزو ته به رسیدګي کوي. خو ان شاء الله په دغه لنډو ورځو کې راتلونکي ماشینبي پرې دوی ته درمل ورسیږي او خپل یعنی جو قرارداد چې کوم ختم شوی او د راتلونکي ان شاء الله زړه زره پر پوره کیږي. په لنډو ورځو کې دوی ته درمل خپل استحقاق د کلینیکونو کوم استحقاق چې دغه به ورسیږي ان شاء الله. د ککړک کلینیک کوم ارتقا چې د وزارت نه هم منظور شوی دی د ارتقا کړی ده او بعض ارتقاګانې په ننګرهار کې ډېر کلینیکونو ارتقاګانې کړي دي. موږ وزارت ته لګلې، وزارت یونیسیف ته هم لګلې دي. په الحال لپاره یونیسیف بودیجه نه لري، د ارتقا لپاره دوی بودیجه نه لري چې موږ ارتقا ورکو. په دې کې موږ بیا هم د وزارت سره په دې مجلس کې خبره هم کړې ده چې دغه کوم کلینیکونو ارتقا چې کړې ده دوی ته باید بودیجه منظور شي او د ارتقا وشي. مسؤلین وایي د امیر المؤمنین حفظه الله په حکم د هیواد په ټولو هغو ولسوالیو کې ډي ایچ کلینیکونه جوړوي چې دغه کلینیکونه ونه لري.